د امریکا راپورته د طالبانو غبرګون. طالبانو د امریکا راپور د بالاخره غبرګون وښودو. د پینټاګون د راپور پر وړاندې د طالبانو غبرګون. امریکا خپلې ماتې ته توجیه لټوي. د طالبانو د دفاع وزارت د داعش په اړه د امریکا تازه راپور په غبرګون کې وایي امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجیه لټوي. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ازادۍ راډیو ته وویل داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمۍ موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري. خوارزمي وایي امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه اوس غواړي خپلې ماتې ته توجیه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان خلکو سره سازګاري نه لري. تازه پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراض او یا مخالفین دي. افغانستان کې د داعش بریدونو کې زیانمن شوي خلک هم د دې ډلې د فعالیت ډېرېدو په اړه اندېښنه لري.